أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دريتين نمبر آيات دي که اللہ شرط کی پاغشا چې دین د اسلام نه بل دین ځان له انتخاب يهوديت او نصرانيت افغير دين الله آیا سوا د دین الله نه يبغون داخله لټول کوي دا لټون الله نه روا دي الله د دین نه سوا بل دین خو نه منو دین د الله چې دی مخي ویلي سورة العمران کی بهترین دین نسمن برات هغه اسلام دی ان الدين عند الله الاسلام وسرد الشرك داخل د الله دین نشي بل دین ولټه الله ځکه نه مانی دین د الله بسکه معتبري طاقت الله دی وله السماء حال دا چې الله منقاد دی من هغه څو چې اسمانونو کې دی او زمکه کې ډېر په خوشاله او کرهانو په زور مؤمن په خوشاله منی کافر په زور و الیه خاص الله له بورو ګرځولې شي دا خلق د پاره د حساب کتاب اثبات د باس بعد الموت سړی جوړیو کنا جوړي هر حالت کې الله امر منقاد ورسات کی وسرت کې پر يهودو باندې په دې طریقه چې دوی د انبيو ما بین کې فرق کوي مونږ نه کوو مونږ ټول منو قل ما نه وایا مونږ ایمان لرو بالله فالله باندې او ما انزل علينا او پاس شمږ نازل شوه آج نازل شوه په ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام والاسباط له په خاندان اولادونو کوم چې دي کې انبياء دي وما اوتي موسى چې ورکړل شي موسی او عيسى را دې څنګه خاص په چلوي انبياء لفظ اوتي کې رد منکرین حدیث باندې معنا دا وحی لمغره ایته استعمالي یہ اختلاف بارد عیسیٰ کے او انبیاء ولا من ربهم درب دوینا دلیل بدی چې دا اوچت خلک دي خو لیکن بهم بدی وحی ارسه کې الله له محتاج عیسی م الله له محتاج حاجت رواي والله دی وسرت لا نفرق من فرقنا وما بين ذي وكسك منهم ددينا ونحن منجي له الله المسلمون منقادا فرق مکړه دی جواب دا چې لا نفرق بين العقيده في العقيده فرق عقیده کې نه کوو عقیده به شوی چې دا څومره انبیاء د ادم نه نیولې تر محمد صلی الله علیه وسلم پورې زموږ په ایمان لیکن تفسیری چې موږ مکلف یو هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په دین کدا زموږ ایمان دی ورسره کی جواب د سوال یو سړی دی بالفرض او تقدیر د اسلام نشوای یو بل دین ولټو دا ومنلی شو کنه ومن يتقي الله چا چې ولټو سوار اسلام نه دینم بل دین فلن يقبل منه هرگز به قبول نشي وهو في الاخره وبرا سره په اخرت کې من الخاسرين د تاوانانو نه قبليږي چې ځان لوي چې دا دین دی تقارب الادیان اوس د خواري کوي کنه يهودي او مسلمان هندو دا ټول سره په یو ځای جمع کوي څار سره د خپل کار کوي الله کدا خو سره دین نه دین خو اسلام دی خاسر دا معنا چې انسان د عمل کې اجر پې نشته د يهودي په نصراني په عمل باندې اجر نشته ورسات اوس بیان د دې کې چې انسانانو داخله الله گمراه کړي
دوی لکه پته را چې نبی د الله حق نبی خو به نه مني نو د قوم له بسو هدایت کی کیفا څنګه بل الله هدایت کی قومن یو قوم لرا کفروا بعد ایمانهم چې دې کفر کړي دي ورسره ایمان دوی ایمان راوړي په موسی عیسی کفر وکي په نبی کې دې شی په نبی مرتبه نه پیژني جواب وشهدوا الله دوی لپاره ان الرسول دا رسول حق دارشتنه دی وجاءهم البينات راغلی دوی راکار دلایل د الله توحید او د هغه حقانیت د الله توحید او د عیسی د عبدیت د نبی د حقانیت کار دلایل دی والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نه کوي ظالم قوم لا توفیق د هدایت نه ور کوي ادي خلقونو سزا او بدل سره کم خلک چې نبی نه مانی کم خلک چې د ایمان نور سره مرتد شوی دي جواب اولئک جزاؤهم د دې خلکو بدل دا چې ان علیهم لعنت الله یقینا خاص په دې د الله لعنت ته د ملائکم لعنت دی او الناس اجمعین او د ټولو خلکو الله به رحمت نه لري کی ملائک ورته بدوي غواړي انسانانو متخیراو کی داخل به چیرته نو ترخیو کامیابی به طرف روان نشي به ورسره کی تاکید او جواب کی دې شي وخت د پاره بل الله به سزا باندې معذب کی به الله بار کینو خالدین فیها همیشه به پدې کې او سپک بنی شانهم العذاب د دین عذاب نه بدوی له کتلې په نظر د رحمت یو زرون دا منو برکت لشي د رحمت په نظر واپس منکلی شي دنیا لا چټي مونکلی شي د پر اعمالو کې رخصت سزا کې ختم بنی شي بالکل واسترغب للتوبه ټیک دی سړي دا جرم کړی دی خو لیکن در معلومه شي بل دین نه چلیږي سوا اسلام نه ما يهوديت نصرانيت غوړه کړو اوس حکم څه جواب راوړ ته سیمه ورکا الا الذين مگر هغه انسانان تابو چې توبه وستا من بعد ذلك رسل دینا استاد عمل وکړه فان الله يقينا الله بكون کې مهربان دی ما بګی دا خبره تابو معنا په اخلاص په توبه وباسي صدق ورسات کو اسمان ددی کم يهودونو سوارا چې مړ شي په دنیا کې الله توفیق توبه ورنکي جواب نه روح شماري لراغي نور چې مغرب نه اوقاتو سړی چې بیمان لاړو دې توبه بیان قبلي دینه مخکې هر حال کې قبلي سر مرتد مجاهدین په لاس برشي به رحم نه قبلي ان الذين يقيننا انسانان كفروا شي كفر کړي لري بعد ایمان مرسل ایمان راوړلنا ثم ازدادوا كفرا به زیات شو الله په کفر کې مرتد شو لن تقبل الله هرگز بقبول نشي د توبه واولئک بلک داخل شي د الله هم دوی گمراهان دي قبولیت خو څنګه الله لاړ خلک گمراه شو روس ساعت کی جواب د سوال د فرواهم په دې طریقې دوی ویل مړاول خو الله معاف کی کچرته معاف نکړو جرم بالله اور کو مال ور کو سر ور کو پیسې ور کو الله به معاف کی الله ته نه کی ټول دنیا چې رسول رشم الله نه مې ان الذين يقرنوا انسانان كفروا شكافران دي وما تمرشوا وهم كفار بدشال شو بيمانا فرن يقبل ارجز بقبول نشي ته دوی نه الله ملو الارض ډکواله دسمکي زابن دسترو اگر کوئی جرمانه کې الله لور کی اول خودم رسول شته دی انا به کې موجود شي جرمانه کې نه ور کوي کبل فرس موجود شول جرمانه کې الله لور کې مبارک دي کفر او شرک هیڅ ودوی نه قبول نشي دیس کې مرাজি دی خلق الله وای دنیا را مبوسم نو دا دنیا د سرو وغیرہ راشي را به کې ویواله نه
الله دا خبره نه کیږي دور نه بچ کېدل په توحید آتا صورت کې جرمانه چې قبول نه شنو کیږي بسو جواب اولئک لهم عذاب الیم دي خلق له بدرناک عذابی رد شفاعت قهری وما لهم ونبيد الى الله من ناصرين سوق مکون کی ورسات کی بیان دې کوي چې پسرو زرو سره جنت د اخر دي نه شین داخليږي پسو الله وی کرمال الله لور کوي عند مال لن تنالوا البر ارگز بتا سو اصول نه کې الله وی نه کی بر معنا صدق بر معنا جنت بر معنا تقوا بر مفسرین دا معنا کوي د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري حتا تنفقوا تر دې چې خرج کې ما دا سنا چې تاسو خو غنئ عمر رضی الله عنه ویل یا رسول الله عجیب انسان عمر اسلام کی د خیبر اسمکه مې اسلام ورکړ الله له یو صحابي راغی یا رسول الله مسجد نبی مخله باغ دی نبی صلی الله علیه وسلم واه واه ابو دحداح د کجور باغ ورکړ الله له مما ذا بعام دی جاهد علم دی سوانی د ایمان دی ستاسو سره مینا دا بل الله ورکی دانه چې ردی شعر هغه پیش کړل الله له وما تنفقوا سره جواب د سوال دی ویلي یره کوم الله رسول په ورغو کې دي چې موږ اجر راکړه 500 الله دا تاسو وایي وما هو شيء تاسو خرج کوي من شيء شاري شيء فإن الله به عليم يقينا الله پای باندې پوهه ده ساتي وي ورو ساتره بدمه کې سرداري انت جنت لبا وخت کې لار شي محترم مال کمال الله لور کوي دلته یو نمونه وګورئ یعقوب علیہ السلام کمال ځان باندې حرام کړي د دې په دین کې دا حلالو اسه کې جواب سوال دی خلکو نبی صلی الله علیه وسلم ویلي ته څنګه له ابراهیم وای د ابراهیم په ملت کې خدای حرام په حرام تاسو استعمالي جواب الله وکي دا حرام نه و یعقوب علیہ السلام په ځمانه وختي تور پورې حرام کړی و کل طعام ټول خوراکونه حلال بني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه مگر هغه چې بن کړی و یعقوب علیہ السلام په خپل ځان دې په دین کې ودا جایز و زمونږ دین کې دا جایز دي چې حلال حرام و منهج داري وجدا فهم دیر کو نساء تکلیف لرو دوغ دا وکاغله حرام و بند ضروري و آیات باندې سوال لې تحلیل او تحریم خلا کې نو حرم څنګه یعقوب علیہ السلام په ځان کې جواب معنا لغوي دی معنا چیرته دلته کې هغه شی چې یعقوب علیہ السلام په ځان حرام کړی چې سامون قطع که مراد دین هم دا شی د الله په امر به اسلام متصل سورې نساء کې برا شوی دی په سلام من قبل ان مکه دینه چې نازل کړي تورات دینه مړه تورات کې حرام دي آیات الله جواب وکړو ٹھیک درې وړي شي په تورات کې چرته حرام نه ما بلیکل کړي به منغوي شری ابراهيم نبی صلی الله علیه وسلم په دین کې حرام نشي پیش کولای آشا والی چې ورکی دي قل من اورتوا فاتوا بالتوراة راوړې تورات ویل ولې ان کوم صادقین کرشتنی وای دې مکه خبره کې رسات کې بیان د تقابل الله حق وایي بیانې او دین بیانې فرق دی دیم زجر دی هغه چاله یو شی جنې یاسي ځان نه وتړي مړ پلاني مولا شي ویل دا شی حلال دی جواب دا چې مولا شي او شیخ شي او پیر شي او دین نه دی دین قرآن او سنت دی هر چي مولا ورو دی پیر دا کار کړي الله دې سره وګورو فمن افترا چا چې وتړل الله الکذب فالله باندې دروغ من بعد ذلك رشیدنا فاولئک ذا خلق الله ظالمان دي تیرے وکي
ورسات کې ترغیب دی اتباع د ملت د ابراهيم عليه السلام لا په شوق سره دا خبره ومني مقصد پرې کې د محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري ده ذکر ابراهيم عليه السلام د ملت اصول لیک پورو اټوز موږ نبی راوړي وو قل معنا ورته صدق الله ورشته وي الله فتبعوا تابعداریو کوي ملت ابراهيم عليه السلام د ملت حنيفا اغه ابراهيم شکلک دی په توحید وما كان من المشركين ونو د مشرکانو تاسو مشرکان ورسا کې جواب بل سوال دوی ویل موږ ډیر غوړ یو ولی وزمنګا قبله بیت المقدس دا ټول قبله ولا نه قبله ده آیات کله جواب کی د جواب حاصل لا چې د اسمه کې مسلمانې ده قبله د پاره وذکر شوی راغه کم کور دی کعبه دا خبر اساسو غلطه را چې بیت المقدس اولنې کور دی ان اول بیت یقینا اولنې کور دي دوه قول دي یا مطلق اول یا اول د پاره د قبله مطلق اول شنو ځاره معنا د اسمه کې بشر باندې اولنې کور جوړ کړی شوی راغه کعبه فهم کدلته کی اول د پاره د قبله شي به معنا انتخاب شي دا کړه دا به ځان له اختلافي مسله ده حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د کعبه جوړوال ابراهيم عليه السلام کې سلوي کارو سبب بیت المقدس جوړ شو سوال لري بیت المقدس جوړوال سليمان عليه السلام کړي د ابراهيم عليه السلام او سليمان مابین تقریبا زر کاله مسافه دلته وادي شي سرویخ راغلی یو جوابدار اول کور د اسمه کې بسر باندې کعبه ملک جوړ کړ به ورسره سرویخ کالاغه تجدید به دوی کړي نو یواله دیم اول بیت الله ابراهيم آدم علیہ السلام جوړ کې سرویخ کالو سے به عمله کو جوړ کې یا اول کور آدم علیہ السلام دا جوړ کې سلوي کالو سے بیراغه بچو په خپل جوړ کې ابن قیم ذات المعاد کې لیکي اول کور ابراهيم عليه السلام جوړ کې دینه مخې څومره روایت راغلي دي نور مبارکي لس اقوال علماء ذکر کړی ټول کمزوري سلوي کالو رسا دې بیت المقدس ایجاد هغه یعقوب عليه السلام کړي د ابراهيم عليه السلام بچي د دوړو نوشي د اسحاق عليه السلام بچي د دوړو مابین کې سلوي کاله مسافه حدیث کې دا راغلي ارج سليمان عليه السلام دی زر کاله او صاحب تجدید کړي نو استعارض نشته او ځامانه انتخاب کړی شوی دی خلق لا للذي خمق غل شکم بک کړي بک او مکه څو کې دا دوړ یو دي به کله به بدلی کی چا ویل چې بک مسجد حرام مکه ټول خار چا وی دینه مناسب دی حرم احاطه ده مسجد حرام دی دینه مراد ټول حرام دی 76 کیلومتر اگر چا پیرا بکه کې معنا د ازدحام کله چې انسان حج لا شمرین او ډیر انتهایی غنغونی چاله پته لګی چې یال تلاړي دیم دې کې معنا د شړا انسان شکل دا وګورې نو غیر اختیاري د ستونو او کی رواني کی الله بغیر کشش خوذلې دریم دې کې معنا د ټیټواله دا څومره اوچت بدمعاش ولې دانه شي کعبه او مدینه کې چې ګرځنه دا بس سرکوزي کتب ایدا مکه کې معنا نشواله د وبو مکه کې مو بم نشته کنه ویم دې مطلب دا دی هغه ماغزه شي دې اډو کې نه وشي دې خوار خلک هلته وشي حنت کش مبارکان الله ډیر پیدا مند دی یو موږ په څه باندې بدلېږي هر قسم شي نه حالت موجود دي خاص کر ابراهيم عليه السلام دعا هدایت دې العالمین د پاره د مخلوق د هدایت د اسباب کنه منځو قران او جهاد او انابت او اتباع د نبی او دعا رحمت او فضل الله قوي ایمان او د مؤمن د قتل نزان ساتلو کعبه هدایت د پاره ولته شړي ډیر ظالمان شرار شریعه موږ ته امامانو په منځونه کې ولی بیا قواله حدیث دي
موږ مذهبونه دې په شمه مونږ کې الله دې مخلوق د پاره د هدایت دی دیم دې کې اشاره ده لا کله چې دا کعبه موجوده وي نو بس دا دنیا بابا دي چې کعبه ختم شوه الله دنیا څه کوي نړۍ کې بیا ده فی آیات بریک نخری کارا مقام ابراهیم الله یو دینه مقام ابراهیم دی آیات بینات معنا زیلک داخل ډیر غواړي آیات بینات زمزم وبدي حجر اسود دی صفا مروه آیات بینات معنا د ډیر انسانانو د خوراک او اسکا کې تنظیم شوی دی آیات بینات دومره انسانان په ځکه راځي مشي ګندګي اسکا بوینه الته نشتا آیات بینات دومره انسانان چې بل ځای کې وشيږي او دوړي الته نشتا آیات بینات مفسرین بیا تقسیم کوي د یو طرف نشوري ازراش نو باران الته کیږي چې بل طرف نه راشي به الته یو په مقام ابراهیم د یو ټول حرم دی چې ابراهیم علی السلام پاکان ودرېدو کته کېدو پورته کېدو څنګه پوری دا علامات مو عمر رضی الله درای برابر سلی رضی الله قرآن برابر را لګلې موافقات عمریه د شریعت درشنی کې هغه تاسو ویلي دي یو په مقام ابراهیم نبی صلی الله علیه وسلم دې مقام کې 2 رکعات منځو شي الله وحی راولې غلا کو وخت حال تا کال ته رشي بل ځکه وکا کال ته موقع پیدا نشو به خیر دې کور کې وکا کافی کیږي بل پیدا ومن دخلوا الله سوچ داخل شدي حرم لرکان امن يبقاون دامن دنیوی امن دغه خروي جواب دواړه مفسرین لګي چې آلته بچاره پلار قاتل ولیدو امن به والو بارک سړي قتل کې ولدا دنه شو کېږي بس امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي فراق او شاق وغیرہ اور باندې بنګه چې تنګشي مسترشي استبار روشي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نه نیولې شي بار استلې شي حد به بار جاری کیږي د مکه مشرکان هم د عظمت او د عقیده لرله خو به بار دان کې 2 رکعات مونږ وکړه کړه به کجوره باندې اوچت کې 500 ورځې هغه وړاندو عمرو ابن امیہ عمری بس بیا ورغه دا وی خو به سنت دي چې تاسو لپاره خو 2 رکعات مونږ کیسه شیرونه مې ویلي فلست أبالي هنا أقتل مسلما على أي شق كان لله يا في الله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك في أوسال شنو ممزعي عجيب إنسانو هیڅ پروا مې نشته چې کله د الله را پارس مال سره تنه جدا کی قیامت کې الله راځي مې بسوي مې الله را مې وسو عمر رضی الله عنه کی عادت داو شاه بوالین مقرر کړو به به دې ته پوښتنه کو سید ابن عامر او حمص العقبه مقرر کی کله چې راغی د خلکو لوي ما پرې والي ورسې اعتراضونه نه راغی دله به وړه کوفه ویلې اعتراض خلکو کو صحابه باندې وی درې اعتراضات بلکې څلورم عمر رضی الله عنه ویل چې اعتراضونه به زیدي الله ما پدې کې حق لور سوا خو ګمان میکا یو داش دانا وخت راشي دفتر لا دیم د شپې موږ له وځینا د زموږ ضرورت پیدا شي درې میاشتې ورځ رخصت کړي څلورم مجلس کې ناشي غیر اختیاري څه بشړاش سید ابن عامر طلب کې ودا ولي وینا وخت غوځه کرا سم چې غلام نه لرم سره دې نه زوالیم ذکر کې کار کوم دای وجنې سره نه وخت شي د شپې غوځه کنه راو چې ورځ درایت ته حق ادا کوم د شپې د الله حق زه الله حق دلته نشم ورکوي میش کې رخصت ولې کوي وېسما په ټول ولایت کې جوړ جامره هغه چې وین زمونږ سبا اوچېږي نه مجبور هم رخصت وکړم څلورم به داخله کوی چې دا مجلس غیر اختیاري څه وشاړي خو ولی شاړي ویډیو انتهاجه ته وشړل بهم عمر رضی الله عنه ویلي وی شکل د مکه مشرکانو خو به برابر کې ټول دګر چا پیره ولاړو بر یو کجوره وا
دی باندې نه زو ټوم بل پر اوروخه جو پرې باندې راځم لو 50 ورځ حالت پروتو دې شیرونه میلیو وکاش الله باندې قیامت کې ته پوښوي شیا سعید دا خبيب سما په دین باندې دی مرتبه کې شهید کېدو نو ته ولې ولاړ اس کو مګ دیونه کی سره دې نه ته توبه میستلی و چې ته به ایمان راوړو نبی صلی الله علیه وسلم مجلس کې ناسو دا خبيب وسوګر اخلاص کی عامر ابن امیہ زمری ویل یا رسول الله یو بل تشکیل ورکې دا کار مو کې بيدام کجوره کې څوړندو ګرځا به ته قطاع شولې و عامر ابن امیہ زمری فرمایي چې کله عالم دوی شراب سکریو بر اور وخت هم بری کجوره باندې څومره ایماندار صحابي خو به میرا کته کې قسم په الله دا شو خوشبوئی ورکه عنبر 500 ته ورو سمادار اخلاص کې ته چې تاسو نه روانه وتاو چې دا و شي شي وری وګه راواچو مکه مشرکان به سره اوچ شول روانو په منډه باندې تر دې چې وی غرزونه ایست هغه سم کې تیر کې ځکه خو به لوی بلیع الارض سم کې تیر کړی دا نو الله ومن دخل وسوچ دې داخل شدا به امن والي ولله خاص الله رپاره په خلکو باندې حج د بیت الله لمن استطاع الیه سبیلا سوچ طاقت لري دې دلاري توخه سره بدن جوړي سوګي واجب بدن او سوګي واجب مال ومن کفر چا چې انکارو کې د حج نه الله وي فإن الله غني عن العالمين یقینا الله به پروا د مخلوقنا الله به زما دي مخلوق سره سو بیا خو به څه ختم شي دي خلق باندې عذاب راولم دل بیگم ختم بیگم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.